عوام نه را پاسېدلي او عوام روډونو ته نه راوتي نو خان صاحب نه رها کېږي. نو دا د ثوابۍ درنه موږ ځکه دلته لګولې ده چې په دې کې کم از کم 50,000 کسان راشي هم همدلته ځای کېږي. دلته هېڅ مشکل نشته، دلته د هر یو شي سهولت شته. دا به پلان څه ورځ هم ټاکلې ده چې دې ورځ له به رارسئ؟ بس پلان دا د عوامو ده چې د عوامو په پته ولګي چې د عوامو د ایمانونه معلوم شي چې دا کوم ویل چې موږ به جوان یا لوټاینګې اور خان کو بچاینګې. په هغه وخت کې کو پرویز خټک و کو هر څوک چې هغه پارټي پرېښود دا پریس کانفرنس یې وکړی او لړله هغې پارټۍ له دور نقصان ورنه کو دا چې اوس کم ناستې ورکوي. ښه محمود خان دپاره هغه هم زموږ د صوبې وزیر اعلی پاتې شوي. بس محمود خان خپل څه حیثیت او څه دغه نشته. د عمران خان نوم چې هلته ختم شو تاسو ولیدو چې څه خبره ختمه. عمران خان به کله راوباسئ بار؟ موږ د پاکستان د هر لیډر د تحریک انصاف مشرانو څخه او د پارټۍ د کارکنان څخه او چې کوم څوک له خان عمران خان سره وسیله لري او محبت لري موږ د دې دپاره حقیقي ازادي ټیګرز دلته درنه لګولې ده. موږ و د خلکو ته اپیل کوو چې تاسې مهرباني وکړئ دلته راسئ. موږ دلته څه د قبضې دپاره نه یو راځو چې موږ اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو قدرمندو زه یم ستاسو کوربه فرهاد خان. په دې ټایم موږ سره موجود دی امیر اجاز صاحب زموږ د خیبر پښتونخوا سینیر وکیل دی او د عمران خان صاحب سره ډیره مینه لري. سر څه ویل به غواړئ د خیبر پښتونخوا د کاوش ته د درنې ته د احتجاج ته په څه نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د حقیقي ازادي ټایګرز د طرفه د ثوابۍ کې چې کومه درنه ده دوی ته موږ خراج تحسین پیش کوو. دا بالکل د عمران خان صحیح سپایان دي، صحیح عاشقان دي او خو د افسوس خبره دا ده چې د دې ځای لیډرشپ چې دی هغه په دې کې ډېر زیات اکټیو نه دی. دغه باندې موږ ته لږ افسوس دی. تاسو د آیلف ممبر هم یئ؟ زه آیلف ممبر هم یم او د مردان ډیویژن جنرال سیکرټري هم یم، ډیپټي جنرال سیکرټري. دا راته ووایئ چې د دې نه مخکې که موږ وګورو د افتخار چودھري صاحب یو وخت په هغوی باندې هم ډېر ګران وخت و او وکلا چې دي زموږ د پاکستان ډېره غټه قرباني ورکړې وه. اوس دا راته ووایئ چې وکلا چې دي هغوی هم فرسټ فلو ته نه راځي. دا ولې زموږ سترګې چې دي هغه په وکلا دي؟ د مشرف دور کې او په دې وخت کې دې کې فرق دی او وجه دا ده چې جنرال مشرف چې و ډیکټیټر و نو د هغه خلاف په هغه وخت کې ټول سیاسي پارټۍ چې وې نو هغه یو ځای شوې وې. نو چونکې د وکالت تنظیم سکیم لکه پاټو هغه وینګونی او دغه یې که نه نو هغه په دې کامیاب شو. نورې وجه نه وه چې هغه مشرف ډیکټیټر و او ډیکټیټر خلاف په هغه وخت کې ټول سیاسي پارټۍ یو ځای شوې وې. دلته که اوس لږ شانتې مسله په دې کې راځي چې دلته کې ډېرې سیاسي پارټۍ خو اوس هم بل سایډ ته ځي که نه نو د هغې په هغه وکلا کې هغه خپل تنظیمونه دي نو بس په دې کې لکه هغه لږ شانتې. شیر افضل صاحب چې دی زموږ د خیبر پښتونخوا یو تکړه ځوان هغه راووته زه او ته د خوبه پاسولو ټول قوم یې د خوبه پاسولو او احتجاج وکړی شو. هغه وخت کې کنونشن وکړی شول او پوره قوم پاسېده او بیا د هغه پاسېدو په وجه الیکشن خیبر پښتونخوا پوره پاکستان کې چې کوم ووټ ورکړی شوی دی نن که تاسو ګورئ نو د شیر افضل صاحب هم لیک پولینګ وغیره کېږي. دا ګوره زه تاسو ته خیر لږ ریمایند کوم 9 مهینه بعد چې دی زمونږ زیات لیډرشپ چې دی هغه غیب شو. بل دلته یو کار وشو د 9 مهینه پس کله چې په پی ټی آی لیډرز باندې پریس کانفرنس شروع شوې ها پارټي پرېښودل هغه سټریټجي چې هغه وخت حکومت او یا اسټابلیشمنټ هغه چې یو قتل هغه کامیاب نه و. هغه خو بس د سمندر نه راسي یو ساس کې لړکولو د الیکشن نه مخکې نو هغې خپل سټریټجي چې دا خپل طریقه کار چې دی هغه بدل کو. بدل یې داسې کو چې هغې وایي چې په دې باندې پریس کانفرنس کوو او لړکو یې د الیکشن نه مخکې دا باقي پوه کړه چې تاسو به مونږ پاس پر پی ټی آی نه شئ خو یې به زمونږ دا اوس چې سملو کې ناسې د هغه دي. دا راته ووایئ چې که تاسو مونږ نن سبا شیمیل چې کوم دی هغه ډېر مخکې دي چې تاسو څنګه وکتله په کاریه کې هغه یو احتجاج وکړی شو په تاڼه ورالل خپل حق یې واخیسته انصاف یې ترلاسه کړو. که کشمیر ته مونږ وګورو کشمیریان پاسېدل د 3 ورځو په ټارګټ یې خپل حق واخیسته. پښتون قوم چې دی ډېر تاریخي قوم دی. پښتون ډېر ستړي کړي زموږ مشرانو ډېر ستړي کړي. اوس څه وجه ده د یکجهتي کمی دی که د مشرۍ کمی دی چې یو ځای کېږي نه؟ هدې جواب ما تعالی مخکې کې درکو تا ته ما وویل چې دا موجوده لیډرشپ په اسمبلو کې ناس پارلیمنټریانو دا د مخکې نه کمپرومایز شوي خلک دي. بس خلک یې هر څه وایي
دغه زمانه نوٹ کا او دا ثابته پرویز خبره خټک د لپاره یو جمله چې پرویز خټک د خیبر پښتونخوا هغه وایي چې ما ډېر څه کړي دي دا څه چې کړي دي دا عمران خان نه دا خو ما بس خو په الیکشن کې نتیجه ټول قوم لیدله پای کې سنوي ما خو یو خبره دا په هغه وخت کې کو پرویز خټک کو ارسو کو چې هغه پارټي پرې خو دا پریس کانفرنس یې وکړو لاله جی هغه پارټي له دور نقصان ورنکو دا چې اوس کم ناشته ور کوي ها محمود خان د لپاره هغه زموږ د صوبې وزیر اعلی پاتې شي بس په محمود خان خپل څه حیثیت او صداقت نشته عمران خان نومو چې ته ختم شو تاسو لري د څه خبره ختمه عمران خان بکل راو باسي بار عمران خان چې دوه قوتونه دي جی هغه وباسل شي دا غیر نه علاوه څوک هم نشي وباسل یو قوت چې د امریکا را خجي چې کله امریکا وغوښتله عمران خان به بار راوتی خجي ټیک شو مونږ ته څنګه پته لګیږي بر هم یو طاقت شته کنه او په کوم چې جیل کې ناشته هغه وایي چې امریکا غټ طاقت نه دی غټ طاقت سوپر پاور چې دی هغه بره دی نو تاسو څه ګورئ چې دا مونږ به ټول عمر امریکا ته بس خالي نظری ما خو درته وایي کنه چې یو امریکا را نو بل طاقت چې کم د خطر طرفه ده یادوم کنه خجي یو خو امریکا را کو هغه وخت نور اخلاص بشي کوي دغه څه په پروتي دا نور عدالتي کیسونه خو دی خو دا غب شپ دی تاسو ججز هم انصاف غواړي تاسو په ججز هم انصاف نو به په خپل کې کې دي نو زه خو تاسو ځکه چې کله امریکا غواړي کنه کني ما به تاسو بیا وی چې عدالت غواړي کنه خجي او دویم طاقت چې دی هغه عوام دي خجي نو کو کله عوام را پاسه ده کنه دا به کله را په حقيقي معنی کې دا خو د دې دا څه وجه چې کله عوام په حقيقي معنی کې را پاسه دا به تاسو نه را پاسه هغه ورځ به عمران خان رهایی تاسو ذمہواری ده چې تاسو د دې ځای ماشاءالله د مردان تاسو جنرال سیکرټری یې مشرم یې تور کوټ عالم یې نو تاسو تسترګي دي قانون تسترګي دي ګوره هر انسان په خپل وس پر دی خجي تر څو پورې زمونږ د ځان خبره را مونږ راوتی یو خجي باقي تا ما وایي چې په آیلپ کې او وکالات تنظیمونو کې نورو پارټوم بلا خلک نو بس دا ته چې ویل مشرف په شان ولې نه روزي نو مشرف په وخت ټوله پارټي یو ځای وي خجي نو هغه اوس غلو کنه دا تاسو یو ملګری ولار دی دا خو د لیډر دی لیډر اجازه به خو چې کوم د ټولو ته حقيقي آزادي ټایګرز ټیم ته په هر یو ځای کې سپورټ ورکړی په کشمیر هایوي باندې چې کله موږ باندې پولیس حمله وکړه د ټولو نه مخکې موږ ته اجازه به د مردان نه رسیدل او دا نه منلو خبره ده صحیح پروژه کې د روجماتي نه بعد موږ نه دایر شوی په ټیم باندې خو موږ د روجماتي په ټیم کې د خبر ورکو او کشمیر هایوي ته موږ د مردان نه د په نیمه غنټه کې را رسیدل او الحمدلله ټول مرګري سکیور کړی دي سمرګري پکې گرفتار شو تاسو ته پته ده خو اجازه به یلته موږ ته په ټیم را رسیدل زبردست شو د شیر افضل نن تاسو میلمه لیدل تاسو ویل غواړي پرسنالټي ته څنګه ګوري دا موږ کارګردي ته څنګه ګوري زړګي د سکار د موږ چې کله په 2 جنوري باندې شیر افضل مروت صاحب ته موږ ورالو چې موږ د خان صاحب د رهایی د پاره څه کول غواړو نو شیر افضل مروت صاحب هغه واحد په لیډرشپ کې هغه کس چې موږ له حوصله راکړو موږ ته چې بالکل لکه موږ به خلکو منی کولو چې تاسو به نه راوځئ نو شیر افضل مروت صاحب هغه واحد کس چې موږ له ویل چې بالکل تاسو راوځئ چې څه کولای شي د خان د رهایی د پاره تاسو کوئ چې څوک منی کوي ما ورله یادوي نو هغه موږ له حوصله راکړو الحمدلله موږ د 7 جنوري نه شروعات کړو او نن الحمدلله د ثوابه کې چې کومه درنه ده د شیر افضل صاحب دا حوصله نتیجه دا راته وایي دا د ثوابه په درنه د عمران خان صاحب ازادي نه کیږي تاسو که دا لونګ مارچ کې کنورټ کوي یا دا درنه بوزي اسلام آباد ته نو دا راته وایي چې خان صاحب خو په پینډای کې پروت نو ال توکل تاسو رسي ځان مرسوي زړګي سکار د ثوابه درنه چې دا موږ د پاره دلته درنه ولا ګوله چې زمونږ ټول قوم په دې باندې متفق دی چې کومه پورې د عوام نه را پاسېدلی او عوام روډونو ته نه راوتی نو خان صاحب نه رها کېږي نو داسې یو ځای هم نشته په پاکستان کې بل چې موږ د اسلام آباد ته دمره نږدې ځای کې کېنو هلته موږ خپلو کې ملګري را ټول شو ټول قوم را یو ځای شي نو دا د ثوابۍ درنه موږ ځکه دلته لګولې ده چې په دې کې کم از کم 50,000 کسان راشي هم دلته ځای کېږي دلته هېڅ مشکل نشته دلته د هر یو شي سهولت شته دا به پلان ورځ هم ټاکلې ده چې دې ورځ له به رارسئ بس پلان دا د عوامو ده چې د عوامو په پته ولګي چې د عوامو د ایمانونه معلوم شي چې دا کوم ویل چې موږ به جوان یا لوټاینګي او خان کو بچاینګي هغه ایماندارو ته انتظار دی چې هغه ایماندار راشي دلته د خپلو ایمانونو مظاهره وکړي دا ته وایي ترتیب سره دغه شانته زمر عالم ګنټه 2 درې کېناستم یو ورځ به مې تېر کړه زه لاړم نو دا خو خامخا تاسو به یو ټارګټ ورکوئ یو ډې به فاینل کوئ چې په دې ډې به مونږ وځو نو هغه ډې تاسو څه فاینل کړی دا د هغې دپاره څه پروسس دی ډې به هله فاینل کوو چې کله دلته د بل بنده ځای نه چې کله دا ځای فل شي بیا به موږ د ډیټ اناونسمنټ کوو هسې نه کوو هسې هم 2-3 پیرې ډیټ موږ ورکړی دی موږ په خپله ځان په پولیسو والي دي خپل لاسونه یې رالمات کړي په والو یې شنه کړي او د دې عوامو د وجې تاسو ډیټ ورکوئ موږ به چې ډیټ ورکړو بیا به هېڅوک هم نه دا راته وایي شیر افضل صاحب خو د پولیسو نه مه یېرېږئ نو تاسو د والو نه یېرېږئ والو نه چې یېرېدی بیا حوصله راوتو والو نه یېرېږو د دې عوامو نه یېرېږو د عمران خان صاحب که تعریفونه مونږ تاسو ته ووایو چې د هغه تعریف یا د هغوی په حواله یوه جمله ډېرې دي لومبی کوم کار د عمران خان ستاسو ډېر زیات خوښ دی غیرت د هغه غیرت ټولې دنیا ته پته ده موږ ورسره ولاړ یو صرف د هغه په غیرت ولاړ یو
چې هغه په دې قوم باندې غیرت وکړو، په دې ملک باندې غیرت وکړو، په امت مسلمه باندې غیرت وکړو، د نبی صلی الله علیه و وسلم په حرمت باندې غیرت وکړو. د هغې په امریکا کې ورته ودرېدو، په امریکا کې ورته ویل چې ګوره ځانونه سیده کوي، زمونږ په نبی صلی الله علیه و وسلم پسې که بیا چېرته الټه خبره کړې وه نو بیا به درپسې دلته راځو. ډیره مننه ګران عزتمند. موږ سره دلته کې وکیل صاحب هم موجود دی او موږ سره د دې درنې بانی هجرت کامران صاحب دا ټول ملګري چې دي دا هجرت کامران صاحب یو کوشش کړی دی، دوی دلته کې یو ټینټ دوه ټینټه دلته کې غدلیو، لومبه هغه سټرګل چې دی هغه احتجاج ایښودو، هغه د بانی چې دی هغه زموږ هجرت کامران صاحب دی. نو موږ ایله لرو چې د خیبر پښتونخوا په عوام باندې د عمران خان صاحب ډیر زیات احسانونه دي او ډیر زیات احسانونه دي. اکثر به چې ما چرته انټرویو کوله یا ما به خبره کوله نو ما به اکثر دا وی چې عمران خان صاحب د کرکټ لیجند سٹار دی، سپر سٹار. نو اکثر به ما ته خلکو وی نه وی لیجند سٹار نه نورم دی، خو نن زه تاسو ته دا وایم چې زما هغه خبره هم رښتیا شوه. انټرنیشنل کمپټیشن شو او عمران خان ته ورلد لیجند سٹار اعزاز هم ورکړی شو. عمران خان په لایف باندې ډیر زیات کامیابیانې دي او د هغوی لپاره ورلد ریکارډ چې دي هغه هم بې شماره دي. که زه یو ورلد ریکارډ تاسو ته بل یاد کړم چې د چا دپاره دعاګانې کېږي هغه هم عمران خان دی. د دنیا په تاریخ کې دومره دعا دومره لاسونه چا دپاره نه دي اوچت کړی شوي هغه هم عمران خان دی. نو امید لرم چې عمران خان به ډېر زر راځي. ولې چې څه وخت کې دعاګانې زیاتې شي نو الله تعالی هغه دعا چرې هم نه اګنور کوي. دعا خو الله تعالی یو هم نه اګنور کوي، خو هغه دعا ته ډیره غټه مرتبه میلاویږي کوم چې د بل دپاره کړی شي. نو د عمران خان دپاره خلک دعا کوي او د عمران خان دپاره خلک دا دعا کوي چې یا الله زما دا ژوند د عمران خان کې، یا الله زما چې کومې اسانتیا دي دا عمران خان له ورکړي، چې کوم د هغوی سختې دي په ما کې. نو د عمران خان صاحب سره دومره مینه جي سوی. یو خبره پکې اټکول غواړم، تاسو ویل چې دعاګانې بالکل دعا الله پاک قبلې دعا ډېر ضروري شه زموږ دپاره، د مسلمان دپاره د دعا ډېره ضروري ده. او که صرف په دعاګانو کار کېدی نو زموږ نبي صلی الله علیه وسلم به هغې به دا جنګونه نه وکړو، غزوې به یې نه کولې، هغې به تلوار نه راوچتولو، هغې له بیا د تلوار راوچتولو څخه هغه خو چې الله ته کوم سوال کړی په هغه ټایم به قبلېدو. خو څه منډه م غواړي، د دعا سره منډه او سټرګل ډېر ضروري دی. جی تاسو څه ویل غواړئ؟ اردو میں بات اچھا اوکے دا کټ کا بس. دې وخت چې ما سره کوم میلمه موجود دي دوی راغلي دي د بلوچستان نه، نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا دپاره او سپیشلی د دې ځای د نږدې علاقې د عوام دپاره د شیم او د شرم خبره ده چې یو کس د بلوچستان د هغه سر نه راشي په دې ګران په دې مشکل حالاتو کې. نو موږ له هم پکار دي عمران خان صاحب زمونږ د قوم دپاره او سپیشلی د خیبر پښتونخوا دپاره ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي. نو موږ له پکار دي چې نن د عمران خان صاحب دپاره او د هغوی د ازادۍ دپاره اواز بلند کړو. څه ویل غواړئ دي، څه پیغام ورکوئ دي د راتګ شوی؟ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د پاکستان د هر لیډر د تحریک انصاف مشرانو څخه او د پارټۍ د کارکنان څخه او چې کم څوک له خان عمران خان سره وسیله لري او محبت لري، موږ د دې دپاره حقیقي ازادي ټریګرز دلته درنه لګولې ده. موږ و دا خلکو ته اپیل کوو چې تاسې مهرباني وکړئ دلته راسئ. موږ دلته څه د قبضې دپاره نه یو چې موږ جایداد دلته غواړو، موږ د یو څه د بل مفاد دپاره نه یو، موږ صرف دا مهم دی چې خان ازادي، خان د ریاسي، خان د ریایي دپاره، د خان د قربانۍ دپاره موږ راغلي یو. زما د KPK له خلکو سره ډېره غټه ګیله ده. موږ دا چې موږ پښتانه یو، موږ پښتنو، موږ قبایل چې قول وکړو زبان وکړو بیا پر هغه باندې موږ کلک ولاړ یو. نو موږ له پښتنو سره، موږ پښتنو او د KPK ډېر غیرتمن پښتانه دي، تر موږ بلوچستان دوی غیرتمن دي، موږ یې منو، یو په صحیح معنا سره منو. خو مګر موږ دغه غیرتمنو پښتنو ته دا اپیل کوو چې راسئ نن درنه ناسته د حقیقي ازادي. دا څه زموږ د پلار جایداد نه دی چې دا موږ دا راغلي دلته موږ دا موږ د عمران خان د رهایۍ دپاره. عمران خان امت مسلمه لیډر دی، عمران خان د تمام ملکو د اسلامي نظام د نړۍ لیډر دی، عمران خان امن پسند لیډر دی. عمران خان زموږ دپاره وینې تو کړي دي، په ځان کې ګولۍ کړي دي، پر ده باندې ډېر قربانیانې وراغلې. نن دا په جیل کې ناست دی، په تورو جالوی کې ناست دی او موږ کور خوبونه کوو. ښه دا راته ووایه عمران خان صاحب ازادي ولې دومره ضروري ده؟ او دویم طرف ته که موږ وګورو مخالفین دا پروپاګنډا یا دا خبره کوي چې هغه خو عدالتونو کې د هغوی کیسز دي، نو عدالتونه چې څه فیصله وکړي هغه موږ ته منظوره ده، په دې کې خو زموږ ورک نشته دی. صاحب عدالتونه خو دغه کوي، خو دوی یو شی نه مني، عدالت مني نه، د پاکستان آئین مني نه، د پاکستان جج مني نه، د پاکستان قانون مني. په زور په زبردستي باندې پر خان باندې یو کیس نشته. خان صرف په امریکې سره جنگ روان دی، امریکې نن ایستلی دی، د امریکې په دغه باندې نن دی خان دا وایي چې زه غلام نه جوړېږم، امریکې کاروبار سره کوم، هر لیول سره کوم، خو غلام نه جوړېږم. زه پښتون یم، زه یو غیرتمند لیډر یم،
زه چې د غلام نسم جوړېدلی. تاسو ډېره ښایسته خبرې وکړلې. زمونږ که مونږ اسلامي تاریخ وګورو که دنیاوي تاریخ وګورو، کوم لیډر چې دا بیان یې اوچته کړی چې زه غلامي نه غواړم، نو کوم هم د هغه سره وفا نه ده کړې، او که انټرنیشنل سطح باندې ګورو هغوی هم چېرې وفا ته پرېښی نه دی. خبره دا ده چې له خان عمران خان سره کام بالکل وفا کړې ده. که وفا نه وکړ 90% اور د نسو اخیستلی. ډیفینټلی دې کې شک نشته جي. خان له عوام چې دی زموږ څه مشران د پارټۍ خپل څه دغه دی هغه خو موږ نسو ویلی که نه، زموږ محترم دی ګرد هر منیسټر هر ایم ان ای زموږ سر دی، زموږ سترګې دي. عوام خان ته قرباني ورکړې ده، عوام منلی دي. سر د پکسه دا امت مسلمه لیډر دی، اته شپېتو ملکو دته دستخط ورکړی دی، دا د هغو ګرد لیډر دی. زبردست شو. نن شیر افضل صاحب راځي. شیر افضل صاحب ته به څنګه هرکلی وایي او د هغوی د سټرګل ته د محنت ته د ستړي ته څنګه ګورئ؟ شهر پاکستان شیر افضل موږ بولو. شهر پاکستان شیر افضل دونې قربانۍ ورکړې دي ملګری چې موږ کور ډارېدلو. موږ ټوټل پارټۍ ډېر سخت خراب وو، ډار مو زړه ته لوېدلی وي چې شهر افضل مروت ودرېدی پر میدان باندې، او شهر افضل مروت شهر پاکستان د شهر افضل مروت شهر پاکستان شهر پاکستان چې راپورته سوی نن موږ په ثوابۍ خو د وطن کې ولاړ یو د عمران خان دپاره کمپین چلوو. ډېره مننه جي. تاسو څه پیغام ورکوئ جي، څه ویل غواړئ؟ موږ نو بس ته ډېره شکریه ادا کوو چې ته راغلې، موږ ته مې ټایم ورکوي. نو اول خو موږ د ګردو پارټۍ لیډرشپ او ورکر سره موږ دا خواست کوو چې دا دونه زموږ دا د خان صاحب دپاره مې ایښې ده، نو خان صاحب دپاره به قرباني ورکوو، نه مفاد شته نه مفاد غواړو. نو چې کوم خان صاحب ایستلی دی په الیکشن کې وتلی دی، له هغو څخه موږ دا ګزارش دی چې دلته میاشت کلونه تر خو مسله نه حل کېږي چې ستی د کې پی کې د بلوچستان ځوانان دا مشران یو مخ شي، یو ورځ کې دا مسله حل کېږي. په دا شی حل کېږي چې موږ دا نه چې په پستې کرسۍ کې ناستو خبرې کوو، برتو ته تر ورکوو، دا تر هغه کیسې نه حل کېږي. نو شیر افضل چې دی موږ بهادره لیډر دی، انشاءالله ورسره ولاړو. د خان صاحب سره مینه ده، موږ له خان صاحب سره هم مینه ده، د سره هم مینه ده. نو تا ته په خپله خان صاحب ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ورلډ ریکارډ دی. ستا د خان صاحب د ټولو نه لومبۍ کومه خبره خوښه ده؟ خان صاحب دا خبره مې خوښه چې زه غلامي نه قبلوم، چې زه غلامي نه منم. زه چې پاکستان دغه دپاره پښتنو دپاره حق راوړم، او حق دا دی چې موږ ته معلوم دی چې موږ کمر ډبې دي د پاکستان نومه باندې پیسې مخې